اوس د نبوت دپاره د معجزو ضرورت د معجزې ورته سپاري. الله پاک ویل وما تلک چې شی د دغه بیمینک ستا په لاس کې یا موسی. قال موسی علیه السلام په جواب کې ورته ویل هي عصایه دا خو زما لکړه ده، زه خو شپانه وم هلته په مدین کې مې مال پووی، پسونه مې پوو، نو پسونو والا خو لکړه لري. نو دې لکړه کې څه فایدې زما دپاره سته، له دې وجې مې دا لکړه له ځان سره راخیستې ده چې دې کې څه مقاصد دي زما. اول خدا د اتوکل علیها، زه تکیه پر کوم چې ځم ستړی سم دا لکړه لګوم کومک راکړي. زه به په غره کې ګرځېدم، پسونه به مې پوو، نو کله به ستړی سوم دا لکړې به کومک راکړي. دا یو مقصد. بل واهش بها علی غنمي، اهش زه د درختې پاڼې راتووم، بیا په دا لکړه علی غنمي پر خپلو پسو. دا خو ما پسونه پوو چې د درختې شاخ به مې په لکړه و او پاڼې به راتو سوې، قرار به پسونه وخوړي. دا بله ګټه پکښې وه. دا لکړه د مار کېږي نه، سړی ځینې بیریږي نه، بس دغه یې مقصد ده چې تکیه پر کوو، او دغه یې مقصد ده چې و خپلو پسو ته د درختو پاڼې را پراتو. ولی فیها معارب اخرى، ولی ما لره بیا په دا لکړه کې معارب و مقاصد دي اخرى، څه نورې ګټې هم لري. د تفسیر علما وایي باس کړی دی یوه ګټه دا لري چې کله مخ ته یو بیاله راسي هغه غټه وي، نو زه یې په مابین کې ولګوم تر ټوپ کم وخواته. کله کله خزنده مخ ته راسي هغه په دا لکړه مړه کم، یا مار وي یا بله خزنده وي. دغه مسلې چې په لکړه کې الله جل جلاله ورته وویل چې تا خو د لکړې حقیقت هم بیان کوي، د لکړې فواید هم بیان. قال الله القها یا موسی، دا لکړه غزاره کړه یا موسی. موسی علیه السلام لکړه هلته غزاره کړه. د موسی علیه السلام خیال دا و چې لکړه به نو پر دغه ځای پاتېږي، بیا یې نه راغله. فالقاها د چې لکړه غزاره کړه، فاذا ناڅاپه هي دا لکړه حیة مار و تسعى، حرکت یې کاوه، روان څه له لکړې څخه مار جوړ سی، پر مخ روان سی، وبهېدی. موسی علیه السلام ځینې وبېرېدی چې دا خو مار سی، اوس به مې وخوري. الله جل جلاله ورته ویل قال خذها ولا تخف، الله ول در وایه خبیرېږه مه، ته چې در واخې راکشې کې څه زر ده نعیدها، موږ به راوګرځوو دا لکړه سیرتها، و خپل خصلت تالولا چې اول چې راکش کې بېرته به لکړه شي. موسی علیه السلام ورئیسی په خوله کې یې لاس ور واچاو، څه راکشې کړی، هغه لکړه سوه بېرته. دا یوه معجزه وه. الله جل جلاله دلته په ولیده چې دا لکړې څخه به دې مار جوړېږي. چیرې چې ته خلکو ته اظهار نبوت کوې، که خلکو دلیل وغوښتی، نو دا لکړه به غورځی، داسې مار به جوړېږي لکه دا اوس. بیا چې ته اراده وکړې چې بېرته لکړه سي، داسې به په خوله کې لاس ور واچوې، راکش پکې بېرته به لکړه. او دویمه معجزه به دا وي واغمم یدک الی جناحک، دا لاس دې په څنګ کې ونیسه، دا شی لاس دې راواخه په چپې څنګ کې ونیسه. تخرج ته به راوباسې بیضاء، تک سپین به وي،
لاسې بیرته له څنګه راوباسې داسې تک سپین به وي چې نور رڼا به ځینې پیدا کېږي من غیر سوء بې له بدۍ بد به نه وي لکه هغه د سړي بدن چې سپین سي دی پیس ورته وایي هغه ډول به نه وي آیتا اخرى دا به دې بله معجزه سي نو دا به دې دوې معجزې وي اوس نو ورسه فرعون ته دعوت ورکړه لنوریک چې موږ ووینو په تا من آیاتنا زموږ له علامو د قدرت الکبرا غټه علامه دا غټه علامه وه چې له کاڼه په یوه ان کې مار سوه بیا بیرته له کاڼه سوه لاس تک سپین سوی رڼا یې وکړه بیرته لاس وسله د ټولو خبرو سره سره به د مسؤلیت دا وي اذهب الى فرعون انه طغى کار به دې اوس دا وي فرعون ته ورسه دعوت د حق ورکه هغه سرکش انسان دی خو له فرعون فرار و تیښته یې کړې وه لس کاله یې په مدین کې تیر کړي وو د فرعون د مړي پوروړی اوس علاوه د سرسخت دښمن ته حواله ورکړه چې ورسه هغه ته دعوت ورکړه راوي واقعات خو نور ځایونه هم ذکر کېږي په سورت شعرا کې به غالبا راځي چې ده الله ته وویل چې یا الله هغه سره خو زما دښمني ده ما یې مړی کړی د زه له هغه بیریږم ما به دې خبرې ته پرېنږدي چې زه وم یا دا ده یا عادت فرعون سرکش انسان د قتل به مې کړي الله ویل زه دې ساتم ته ورسه فرعون دونه جرات نه شي کولی چې طاقت